سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ باستئ. دوستانو ام ټي پلس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. څنګه کولی شئ تاسو چې خپل موبایل ته 15 جی بي فري حافظه ور اضافه کړئ؟ نو نن به تاسو سره په همدغې موضوع باندې تاسو ته وړاندې کړو چې څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې 15 جی بي فري حافظه، که چېرته ستاسو د موبایل حافظه فول شي او ځای ونه لري، نو څنګه کولی چې 15 جی بي فري سپیس حافظه اضافه کړئ؟ نو د دې دپاره یو څو خبرې تاسو سره زه کوم. دغه ګټه هم لري او تاوان هم لري. ګټې یې دا دي که چېرته ستاسو حافظه د موبایل فول شي، نو تاسو کولی شئ چې خپل عکسونه، ویډیوګانې یا نور ډېر مهم کوم ډاکومنټس تاسو وي هغه کولی شئ ورته اپلوډ کړئ. چې هغه اپلوډ کړئ دغه به تاسو سره محفوظ وساتل شي. مثال آینده کې تاسو د موبایل خپل خرڅوئ او دغه در سره نه هغې ټایم کې فلاش یو اس بي یا میموري کارډ ونه لرئ، ستاسو ډیټا تاسو سره ده، نو دې په خاطر باندې دغه به تاسو د اکاونټ ته خپل ور اپلوډ کړئ. کله چې بل موبایل واخلئ دغه ایمیل به پکې خلاص کړئ، هماغه اکاونټ چې خلاص هم که ډایرکټ به ستاسو ډیټا چې څه شی ویډیوګانې که عکسونه ټول به راشي تاته، یعنې تاسو نه به نه ورکېږي. خو نقصان هم یو دا دی که چېرته احیانا تاسو نه خپل د جیمیل پاسورډ ورک شي یا کوم څوک ستاسو پاسورډ دی او ستاسو ایمیل خلاص کړي، نو تاسو کومه ډیټا چې دا به ټول د هغې سړي لاس ته ورشي. نو دغه دوه ګټه هم لري او نقصانات هم لري. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ویډیو مه سکیپ کوئ، تر اخره پورې ویډیو وګورئ. که چېرته مې ویډیو خوښه شوه د نورو ملګرو سره هم در سره شیر کړئ تر څو هغې ته سیټینګ ته ګوره د هر یو د موبایل دې صفحې ته چې راغلی نو تاسو سره به حتما دا په موبایل کې موجود وي، ګوګل ډرایو ورته وایي. دا ګورئ دغه اپشن به تاسو سره موجود وي، دې ته ګوګل ډرایو وایي. په دې باندې چې کله کلیک وکړئ ګوګل ډرایو دغه فری سپیس یعنی 15 جی بي فری درکوي. هر ایمیل چې تاسو پکې خلاص کړئ نو تاسو ته 15 جی بي فری حافظه درکوي. ګوره زه تاسو ته وښیم چې ماته په دې کې څومره حافظه فری راکړې ده. ګورئ دوستانو ماته ګوره 15 جی بي یوز، یعنې دغه کومه فری چې ده دا دومره کولی چې زه استعمال کړم د 15 جی بي او 309 اتهنوي ام بي چې ده دا ما استعمال کړې ده. نو دغه 15 جی بي فری حافظه درکوي. دا تاسو زه اوس ښیم چې څنګه کولی شئ دې ته تاسو خپل دغه اپلوډ کړئ. دا د جمع نشان ګورئ، په دې جمع نشان باندې به کلیک وکړئ. کله هم چې کلیک وکړئ بیا به په اپلوډ کلیک وکړئ. په اپلوډ هم چې کله کلیک وکړه، مثال زه دغه عکس دی، دا یو عکس دی زه ور اپلوډ کوم، خو دلته زما سره نیټ هم لږ سلو دی، دا به اوس ور اپلوډ شي ورته. دا ګوره دغه عکس مې ور اپلوډ کړه ورته، اوس به راشي دلته. نو دا دې په دې خاطر ده که مثال تاسو احیانا کوم ځای کې یاستئ که نه، یا موبایل کوم وخت کې خرڅوئ در سره دغه نه وي، فلش نه وي، یو اس بي نه وي، یا میموري کارډ ونه لرئ، نو تاسو ډیټا به ډېره زیاته ډیټا در سره وي، مهمه ډیټا به وي، نو بیا هغه تاسو نشئ مثال چې تاسو نه لاړه شي د لاس نه. نو په دې خاطر باندې دغسې به ایمیل ته ور کنورټ کړئ. چې کله مې ایمیل ته واړوله بیا کولی شئ. دا ګوره اوس اپلوډ کېږي ورته، خو زما نیټ لږ سلو دی، دا په انټرنیټ باندې کېږي. ښه چې کله تاسو ډیټا ورته اپلوډ کوئ نو انټرنیټ به تاسو ورته کنیکټ کوئ. نو دغه ویډیو وه او که چېرته مې ویډیو خوښه شوې وي د نورو دوستانو ملګرو سره هم در سره شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل ام ټي پلس پښتو در سره سبسکرایب کړئ او راتلونکي ویډیو لپاره الله په امان.